السلام علیکم پښتنو ځوانانو، امید در بده چې ټول بخی او د ژوند په مزو کې به زیاتره پښتانه ځوانان زمانه پښتنه کوي چې منګه په سعودي دوبۍ مارکیټ پلیس باندې څنګه اکاونټ کریټ کولی شو او یا موږ ته د کم څه ضرورت دی چې منګه کله د امازان اکاونټ په سعودي دوبۍ مارکیټ پلیس باندې کریټ کوو. یاد ساتئ د ټولو نه وړاندې په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې تاسو ناس په پاکستان کې په پاکستاني ډیټیلز باندې تاسو په سعودي دوبۍ مارکیټ پلیس باندې کار کولی شئ او تاسو انډیویجوال اکاونټ کریټ کولی شئ چې د هغې هیڅ قسمه فیس یا هیڅ قسمه ټیکس یا چارجز ضرورت نه لري. هلته یعنی تاسو فری اف کاسټ خپل اکاونټ هلته کریټ کولی شئ. د هغې دپاره د کم څیزونو ضرورت دی. پاکستاني آیډنټیټي کارډ یعنی پاکستانی NIC د هغې دپاره پکار ده، خو چې کوم زموږ سره سمارټ کارډ وي یعنی کم پخوانی چې کوم اردو والا کارډ و هغه یو نه کم چې سمارټ کارډ دی د سیم هغه چپ چې پکې کم لګېدلی وي دغه ضرورت لري. او همدغه رنګ د بینک سټیټمنټ که ستاسو په نوم باندې د بینک سټیټمنټ نه وي نو تاسو کولی شئ چې نه یا پې انسټال کړئ یا که تاسو سره مختلف د بینک سټیټمنټس کیدی شي یا که د بل چا په نوم باندې د بینک سټیټمنټ نو تاسو هغه نشئ اپلوډ کولی بلکې د چا چې د بینک سټیټمنټ دی د هغه په نوم باندې بیا ته اکاونټ کریټ کولی شئ. او که غواړئ چې یاره ته په خپله باندې بینک اکاونټ کریټ کړې نو بینک تلو ته پکې هم ضرورت نشته. نن سبا جسټ لاړ شئ تاسو پلی سټور ته او نه یا پې انسټال کړئ. هلته چې تاسو نه چې کوم ریکوایرمنټس غواړي د دغه شناختي کارډ کوم چې ستاسو په نوم باندې که ستاسو په نوم باندې نه ستاسو د ورور د مرګري د پلار د مور د چا په نوم باندې هم تاسو کولی شئ. که تاسو سره چېرې پاکستاني شناختي کارډ اویلیبل وي نو تاسو انډیویجوال اکاونټ کریټ کولی شئ. یعنی تاسو ته دغلته د دریو څیزونو ضرورت دی. پاکستاني آیډنټیټي کارډ کم شناختي کارډ چې ورته وایي د هغې فرنټ بیک پکار دی یعنی د هغې به تصویر وباسئ تاسو په ښه ریزولوشن کې چې هغه ډېر زیات صفا وي، فوکس وي، مطلب کراپ شوی نه وي د مختلف سایډونو نه، مطلب هغه کم ایجز چې دي چې هغه نه وي کټ شوي. همدغه رنګ د بینک سټیټمنټ پکار دی. د نه یا پې د بینک سټیټمنټ ستاسو د 15 ورځو بینک سټیټمنټ هم کار کوي چې پکې تاسو لږ ډېر ټرانزیکشنز وکړئ دا ستا کار کوي. همدغه رنګ په سعودي کې یا په دوبۍ کې یا د دنیا په هر یو ملک کې چې ستاسو سره یو کانټیکټ نمبر وي چې هغه ایکټیو وي چې هغې ته فرست ټایم OTP لاړه شي، د هغه OTP نه بعد بیا تاسو په اتنټیکیټر ایپ باندې خپل موبایل کې تاسو هغه OTP مطلب بیا حاصلولی شئ. نو دغه درې څیزونه د موبایل نمبر پکار دی. هغه د هر یو ملک وي خو چې د پاکستان نه وي کله کله د پاکستان موبایل نمبر ته هم هغه OTP ځي خو بهتره خبره ده چې تاسو هغه را پیدا کړئ. نو دا ریکوایرمنټس دي. تاسو په دې باندې انډیویجوال اکاونټ کریټ کولی شئ او په دې باندې ښه په اسانتیا سره کار کولی شئ. په دې باندې تاسو هول سیل FB هم کولی شئ یعنی د برانډ سره هم پې تاسو په انډیویجوال اکاونټ باندې کار کولی شئ. پاکستاني ډیټیلز باندې چې کوم تاسو اکاونټ کریټ کوئ همدغه رنګ تاسو په جنیریک پروډکټ باندې هم کار کوئ خو چې تاسو نوي کوشش کوئ چې یاره برانډ باندې کار نه کوئ بلکې په جنیریک پروډکټ باندې کار کوئ. بعضې وخت کې پاکستاني ډیټیلز باندې چې کوم برانډ وي هغه پې مطلب نه لیست کیږي. بعضې وخت کې همدغه وجه ده چې یاره کله د اکاونټ لږ ډېر وخت کیږي نو بیا مختلف پروډکټس په هغې باندې ایډ کیږي. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو یې کریټ کولی څنګه شئ. دغه ریکوایرمنټس تاسو د خپل ریکوایرمنټس بندوبست کولی شئ چې یاره د کم څیز ضرورت دی.